آیا د خپلواکي لمانځل همدې ته وایي چې ښځې راوباسئ وګډېږئ ډولونه ووهئ سندرې ووایئ ګډاوې وکړئ دې ته ازادي لمانځل وایي. ازادي لمانځل په دې معنا باندې چې یو څو فاحشې دي د افغانستان بیرغ له ځان نه تاو کړي دې ته د ازادي لمانځل وایي. د ازادي لمانځل دې ته وایي چې ته په اروپا کې سوسیالو ته ناست د همغه انګریز چې له افغانستان نه د موږ پلرونو او اجدادونو شړلي دي د هغوی په ملکو کې سوسیالو ته ناست او د همغه انګریزانو سپي مینځي او بیا لګیا یې ازادي لمانځي. ازادي لمانځل په دې معنا باندې چې اوس دم د امریکایانو او د برتانویانو ټوپک په غاړه کې اچولی. ملګرو سټډیو ته به تر هغو نه راځئ چې قاري صاحب نه وي راغلی. ازادي لمانځل په دې معنا باندې چې امریکایان دې په څاپیړو وهي ته ورته وایې لاس مه اچوه. ازادي د هغه څوک لمانځي چې د ازادۍ په خوند باندې پوهېږي. ازادي د هغه څوک لمانځي چې د ازادۍ د لاسته راوړلو دپاره یې قرباني ورکړې ده. ازادي د هغه بچي لمانځي چې لکه څنګه چې انګریزان یې پلرونو په ګونډو کړي وو نن یې لمسي هماغسې له امریکایانو سره ټټر په ټټر جنګېږي. نن یې د کمباشن کم د څلورم ځل لپاره له امریکایانو نه خالي کړه د دریم ځل دپاره. ازادي د هغه څوک لمانځي چې د ازادي خوښونکو تر څنګ ولاړ دي. ازادي د هغه څوک لمانځي چې د ازادۍ په خوند باندې پوهېږي. هغه څوک څنګه ازادي لمانځي چې ټوپک امریکایي ټانک امریکایي تنخوا امریکایي غوښه او خوراک امریکایي د اشغال تر چتر لاندې له همدغه شین سترګو انګریزانو سره د ما کور ته چاپو ته راولې او بیا ازادي لمانځي. د شرم خبره نه ده. د افغانستان ازادي لمانځل د هر افغان د هر بچي حق ده. خو کم از کم که نور وخت نه وي دغه د ازادۍ د ورځې لمانځل چې راځي سر دې په ګریوان کې کته که چې د ازادي چا اخیستې ده په څه رقم یې اخیستې ده. هغه وخت چې موږ له برتانویانو نه ازادي اخیستې ده همدغسې غلام فکره مزدوران د انګریزانو تر څنګ ولاړو او افغانان یې پې باندې وژل. بل هغه خلکو ته مو خطاب ده چې موږ ته پیغورونه راکوي. موږ په یوه پیړۍ کې 3 امپراتوریانې د نړۍ نسکوره کړلې. بیپین جاودو ناټو ایسف جمع امریکا مو نسکوره کړله. دا په قربانیو باندې شوی دا په سرښندنو باندې شوی دا د وینو په تویولو باندې شوی دا څو سکشویانو روپامیشته کلبسه خوارو په ډول او په ډمبخ باندې دا ازادي نه ده راغلې. دا د څو ډمو او د څو سندرغاړو په ګډا باندې ازادي نه ده اخیستل سوې. ازادي هر وخت قرباني غواړي. ولیشت د افغانستان د مجاهدینو په وینو باندې رنګ ده او دا ازادي اخیسته ده. او ان قریب زیری در کوم چې د داسې ازادۍ نه به برخورداره شئ چې د ابد لپاره به د افغانستان د اشغال فکر څوک ونه کړي.